نه السلام علیکم شاګردانو الله دې وکړي چې روغ جوړ ویاست. راځو د نن سبق ته. د نن سبق چې دی هغه بیا هم ورډز مینینګ الفاظ معنی دي. دغه سره به کله کله یو جمله هم پرې جوړوو چې دا ستاسو دپاره ډېره ګټه ده. تاسو ته معلومه ده چې د انګریزي د ډېرې مهمې برخې دي. یو ګریمر دی، یو وکیبلري ده. نو د نن دا وکیبلري ده، دا دوه ډېرې مهم دي. نن دا وکیبلري، راځئ دا وکیبلري زده کړو چې ستاسو انګلیش نور هم مضبوطه شي. وکیبلري ښه ډېر زده کوئ نه. راځئ ویډیو در پای وګورئ چې هر ورډز یو ورډز هم څه پاتې نه شي. اول ورډز دی اکسنټریک. اکسنټریک عجیب، عجبه. هی از ویری اکسنټریک، دی ډېر عجبه. موږ ویلی شو مین سړی دی نه، یو مین انسان دی. انتوزیاسټیک. انتوزیاسټیک یو ار ویری انتوزیاسټیک، ته ډېر جذباتي یې. کاشیس. کاشیس محتاط، احتیاط کوونکی. He is very cautious driver، دی ډېر محتاط دی. پلیټ. پلیټ دلیل راوړل. ډونټ پلیټ هیر، دلته دلیل مه راوړه. پلانډر. پلانډر غلطي. It is a big plunder. Birds. Birds چاودېدل، پټوېدل. The bomb was birds. Exhibition. Exhibition نندارچون، نمایشګاه. هغه یو ځای چې هلته د یو ملک میوه یا کالي او غالۍ او ښه شیان ښکاره کېږي، دغه حاصلاتو پروډکټس. indignant. indignant په خشم. today you were very indignant، ته نن ډېر په خشم وې. endeavour. endeavour you endeavoured a lot، کوشش کو، تا ډېر کوشش وکړې. scale. scale پوست یا ترازو. scale. characteristic. characteristic خصوصیت، ځانګړتیا. it has a lot of characteristics، دا ډېرې ځانګړتیاوې لري. responsible. responsible ذمهوار. you are responsible for everything، ته د هر څه ذمهوار. attitude. attitude رویه، انداز، سلوک. his attitude was very negative، د ده رویه ډېره منفي وه. virtue. virtue نیکي. helping the others is very good virtue، د نورو سره مرسته کول ډېره ښه نیکي ده. settle. settle مسله هوارول یا ابادي کول. we settle their problem، موږ د دوی ستونزه یا مسله ور هواره کړله. they have settled here، دوی دلته اباد شوي دي. provoke. provoke خشم وروستل، په خشم کول. don't provoke him، ده ته خشم مه وروله. undergo. undergo برداشت شول، پر ځان وړل، زغمل. I underwent everything، ما هر څه برداشت کړل. dreadful. dreadful ویرونکی، خوفناک. it was a very dreadful accident، هغه ډېر ویرونکی خوفناکه پیښه وله. dubious. dubious شکمن، مشکوک. he is very dubious person، I think he is a dubious person. the police have caught some dubious persons، پولیس یو څه شکمن کسان نیولي. literal. literal what is the literal meaning of this، د دې لفظي معنا چیشته. minimize. minimize we should minimize it a little، موږ دا باید لږ راکم کړو. accommodate. accommodate رایشګاه، د اوسېدو ځای، لکه کور. this is our best accommodate، دا زموږ ځای دی، د اوسېدو ځای دی. commodity. commodity شی، مال، شیان. commodities this is not my commodity، this is his commodity، دا د شیان دی. impression. impression it had very good impression on the people، پر خلکو ډېر ښه اثر درلودی. hypothesis. hypothesis قیاس، مفروضه، خیال. it is not true، it is only a hypothesis، دا حقیقت نه دی، دا یوازې یو قیاس دی، خیال. reservation. reservation we should take a lot of many steps for the reservation of it، موږ باید د دې د تحفظ دپاره ډېر ګامونه واخلو. effect. effect اثر. it affected you a lot، دې یا دغه ته ډېر متاثره کړلې، اغېزمن دی که اثر یې در باندې وکړي. exposition. exposition اظهار، تشریح یا انکشاف یا تفسیر. we want the exposition of it، موږ د دې تشریح غواړو، انکشاف یې غواړو. vapor. vapor فلیک هم پاپور ته وایي.
خوردید به پرسته واپړ هغه پاپړ چې دغه ګردی ګول ګول پاپړ دي چې ولې پرې اچول سوي پاپړ بیا دغه بل اوږد پاپړ دی یا کشني پاپړان دي سانې خوري پرپیر ون واپړ پارمیو دانه زما لپاره تیار کا سیډیشن بغاوت سرکشي asking your right is not sedition خپل حق غوښتل چې دی دا بغاوت نه دی assembly غونډه an assembly of scholars and poets د علماو او شاعرانو غونډه it was a great assembly ډېره ښه غونډه وه diner هوټل د ډوډۍ خوړلو ځای the diner was closed هوټل بند نو دا زموږ د نن سبق د انګلیش وکیبلري دپاره ولې ډېر ایډوانس او بیسیک دواړو مډل یا رقم ورزونه پکې شوي که مو سبق خوښ شوی وي ویډیو لایک کړئ مننه الله حافظ در بل سبقه ښې چارې